اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن د دوو سیټونو تفاضل، کلي سیټ او مکمله سیټونه در پیژنم. د دې لپاره دوه سیټونه په پام کې لرو. یو د A سیټ دی، بل د B سیټ دی، تر څو تفاضل د دوو سیټونو ښه وپیژنو. که غواړو چې A تفاضل B پیدا کړو، د دې لپاره لیکو A تفاضل B مساوي دی A سیټ تفاضل د B سیټ عبارت دی Y نه دی، ځکه چې Y داسې یو عنصر دی چې په A کې شته او په B کې نشته، نو A تفاضل B Y کېږي. یعنې مقصد دا دی چې که موږ هر کله د دوو سیټونو تفاضل پیدا کوو، نو د دوی د تفاضل سیټ کې به هغه عنصر شامل وي چې په A کې وي خو په B کې نه وي. او که وغواړو چې B تفاضل A پیدا کړو، B تفاضل A عبارت د A B نه دی، ځکه چې په B سیټ کې A B شته خو په A کې نشته. دا هم په همغه شکل که غواړئ چې په شکلونو کې وښیئ دغه A سیټ او دغه د B سیټ، تاسو دې ته متوجه یاستئ چې X او Z په دواړو کې مشترک دي، په دې معنا چې د A د سیټ Y په B کې نشته، نو Y د A تفاضل B محصول دی. دا چې A B په A سیټ کې نشته، نو B تفاضل A محصول بیا A B سیټ دی. که چیرې موږ د کلي سیټ په U سره وښیو، مکمله سیټونه په A زبر یا F سره خط سره وښیو، نو دغه مثال په پام کې نیسو. که چیرې د انګلیسي تورو سیټ بیا هم په U سره وښیو، دا چې انګلیسي تورې 26 وي، نو له دې جملې څخه 15 موږ پوهېږو چې واویل دي او پاتې کانسوننټ دي، یعنې بې غږه دي. نو دغه د واویل تورو سیټ او د بې غږه تورو سیټ دغه دواړه مکمله سیټونه دي، او د انګلیسي تورو عمومي سیټ چې دی هغه بیا کلي سیټ دی. مکمله سیټونه واویل تورو سیټ ته او د بې غږه تورو سیټ ته ځکه ویل کېږي چې که چیرې دواړه سره یو ځای شي، د انګلیسي ټول توري پوره کولی شي، او د دغو دواړو مجموعې ته بیا کلي سیټ ویلی کېږي چې موږ د U په نښې سره هغه ښیو. نو که وغواړو چې دغه د کلي سیټ او مکمله سیټ مفهوم په شکل کې واضح کړو، بیا هم کولی شو وښیو. که چیرې دایروي سیټ یو مکمله سیټ وي د واویل تورو، او بهر عناصر چې کوم شته، که چیرې دغه د بې غږه تورو سیټ وي چې په زبر سره مو نومولی دی، نو د ټولو مجموعه، یعنې د دواړو سیټونو مجموعه به بیا کوم سیټ وي؟ د یو کلي سیټ. په یاد ولرئ چې که غواړئ چې یو کلي سیټ پیدا کړئ، د A سیټ عناصر به د زبر سیټ سره جمع کوئ. که غواړئ چې A سیټ عناصر پیدا کړئ، د U تفاضل زبر څخه به لاسته راوړئ. که غواړئ چې د زبر سیټ عناصر پیدا کړئ، د U تفاضل A سیټ څخه به لاسته راوړئ. زده کوونکو، نن درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم، بیا لا په امان.